زموږ په ټولنه کې میندې پلرونه په دې نه پوهېږي چې ماشومانو باندې ډسپلین څنګه عملي کړي او دوی په دوی باندې هغه اخلاقي او سلوکي چلند چې دوی ورنه تمه لري هغه څنګه ور القا کړي همدا وي چې له خشونته کار اخلي که ماشوم داسې کار کوي چې د مور او پلار په طبع یې برابر نه وي په څپېړه یې وهي یا کنځل یې ورته کوي سپکوي یې وروسته چې ماشوم لږ لویږي یا به مدرسې ته ځي جومات ته ځي له ملا به سبق وایي یا به مکتب ته ځي په مدرسه کې ملا ورته لښته نیولې وي او په مکتب کې معلم هم همغسې خشونت ورسره کوي چې په کور کې ورسره کېږي همداسې تر پوهنتونه پورې تر ټولنې پورې تر پولیسه پورې هر چېرته چې ګورئ له خلکو سره خشونت کېږي نو دا طبیعي ده چې خلک همداسې خشن رالویږي موږ تاسې که وګورو چې فرضاً په افغانانو کې په دې سیاسي تحریکونو کې ولې طالبان ډېر خشن وو ځکه چې دوی په کور کې هم وهل خوړلي وو په مدرسو په جوماتونو کې هم وهل خوړلي وو دوی په حقیقت کې له ټولنې څخه د همغه خشونتونو غچ اخیستل نو فکر کوم چې که چیرې غواړو چې ټولنه له خشونت او تشدده پاکه کړو بهترینه لاره یې دا ده چې له کورنۍ څخه یې پیل کړو میندو پلرونو ته د ماشوم روزنې عصري او انساني میتودونه ور وښیو او همدارنګه معلمانو ته چې په ښوونځیو کې او په کورنیو کې خشونت له منځه لاړه شي فکر کوم چې په ټولنه کې به هم ختمیږي